یو ماشوم زوی یې ورک دی. دی چې رالی جومات ته او په جومات کې طالب ته ویلې چې لوډ سپیکر ما ته راکړه، زه خپل اعلان خپله کوم. نو دی چې کوم اعلان کوي هغه اعلان به د ده په زباني تاسو خپله واورئ. دی وایي یو ضروري اعلان واورئ. د درو کالو هلک ده، پرونه راسې ورک ده، د ما زوی د منډک ده، په سر باندې همپک ده، د کوره چې وتلی واپس نه ده راغلی، که هر چا وي لیدلی د موږ کره دې راوړي. د درو کالو هلک ده، پرونه راسې ورک ده، د ما زوی د منډک ده، په سر باندې همپک ده، د کوره چې وتلی واپس نه ده راغلی، که هر چا وي لیدلی د موږ کره دې راوړي. دا درې نښانې دي، لوی سر پراخې سپږمې دي، ښي لاس ګوتې یې درې دي، دواړې سترګې یې شنې دي. دا درې نښانې دي، لوی سر پراخې سپږمې دي، ښي لاس ګوتې یې درې دي، دواړې سترګې یې شنې دي. او د سپیو ویرېدلی، که هر چا وي لیدلی د موږ کره دې راولي. موچڼې یې په پښو دي، والي یې په ګوګو دي، چرمې یې په کالو دي، خبرې یې په پښتو دي. موچڼې یې په پښو دي، والي یې په ګوګو دي، چرمې یې په کالو دي، خبرې یې په پښتو دي. څښتن د زورولی، که هر چا وي لیدلی د موږ کره دې راولي. نه پڼډ ده نه نری ده، نه جګ ده نه ګړدی ده، په ژبه لیک ګونګی ده، په سر باندې ګرګی ده. نه پڼډ ده نه نری ده، نه جګ ده نه ګړدی ده، په ژبه لیک ګونګی ده، په سر باندې ګرګی ده، په عقل رسېدلی، که هر چا وي لیدلی د موږ کره دې راولي. ما وکوت وطنونه، ټول کلي او کارونه، که غر د کمندونه، نیه نخسته نفلونه. ما وکوت وطنونه، ټول کلي او کارونه، که غر د کمندونه، نیه نخسته نفلونه. چې کومه خواته تللی، که هر چا وي لیدلی د موږ کره دې راولي. او پسې او په اوښانو، ماشوم د ماشومانو، ولکه هم د لیوانو، چې مړ نه وي یارانو. پسې او په اوښانو، ماشوم د ماشومانو، ولکه هم د لیوانو، چې مړ نه وي یارانو. ما هر نظر منلی، که هر چا وي لیدلی د موږ کره دې راولي. او یما دغه اعلان ده، نری نری باران ده، ځم کور مې په بیبان ده، یې تاسې دا احسان ده. یما دغه اعلان ده، نری نری باران ده، ځم کور مې په بیبان ده، یې تاسې دا احسان ده. په ژوند یې یم رټلی، که هر چا وي لیدلی د موږ کره دې راولي. د درو کالو هلک ده، پرونه راسې ورک ده، د ما زوی د منډک ده، په سر باندې همپک ده، د کوره چې وتلی واپس نه ده راغلی، که هر چا وي لیدلی د موږ کره دې راولي. د اعلان پای. عجبه تیار سوی دی